السلام علیکم ستړي مشه د څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسو ټول په ښه اوسئ. د تیرې 9 برخې په پای کې تاسو اوریدلی و چې رامین د پولیسو دفتر ته زنګ وکړ او ورته ویل چې دوه غوره مامورین باید آماده کړي. فریدریک ته لارښوونه وکړه چې هماغه دوه مامورین در سره واخلي او د ادینا کور ته لاړ شي. تر دې ځایه تاسو په تیره برخه کې اوریدلی و دا چې له دې وروسته څه کیږي ملتیا مې وکړئ. فریدریک وویل البته ښاغلی افسره پر ځان مو باید ډیر پام وي ځکه ښایي زه هم له جان سره یو ځای شم. ما لیندن خندا واخیستو. فریدریک خدای پاماني واخیسته او لاړ. لیندن وویل زه تا ته اندېښمن یم لکه څنګه چې تا انګېرلې او ما منلې هغوی ډیره خطرناکه نقشه درته کښلي او که تېروتنه وکړې کار دې درکوي. رامین وایي ومې ویل هڅه کوم خطا نه وځم. ویې ویل ښایي د سختګي څلورم نفر څرک هم د نن شپه ولګوه. فکر نه کوم هغه باید د سی اس آی د مامورانو په منځ کې ولټوه. ښایي بانکوک ته راغلی وي. ټاکلې وه د سی اس آی په مرکز او د توغندۍ توغونې په اډې کې چټکې او ژورې پلټنې پیل کړي. تر اوسه به بریالی شوی نه وي کنه ته یې خبره ولې. لیندن تر لږ ځنډ وروسته پسې وغځوله. کاربو له شک پرته سختګي څلورم نفر پیژني. تا باید هماغه مهال له پیژندو سره سم تعقیب کړی وای. ومې ویل ما که کاربو څارلی چې چیرې ځي او له څنګه خلکو سره ویني یا تماس نیسي نو لکه ځان چې مې په لوی لاس په خطر کې اچولی وي ځکه هر وخت چې کاربو بانکوک ته راځي معلومداره ده کاپای ساتنه کوي. خو ما خپل ماموریت د مورچې له څټه پیل کړی ځکه د شا له خوا بېغمه یم چې څوک نشته. ښایي ته سم ووایي خامخا همداسې ده. څو شېبې چوپتیا خپره شوه. نږدې 9 بجې وې. لیندن وپوښتل مګر ودې نه ویل چې که د هغوی نقشه ستا له انګېرنې سره سمه وي نو غواړي څه غبرګون وښایي. ومې ویل اوس مې لا پرېکړه نه ده کړې چې څه باید وکړم ځکه پر خپله انګېرنه 100% کې ډاډه نه یم. باید صبر وکړو. 8 بجې نږدې دي او د ټلیفون په کړنګېدو په لومړي ګام کې هر څه روښانیږي. هغه څوم سګرټ ته اور ورته کړ. ما له ځان سره تقریبا یوه وړه طرحه جوړه کړې وه خو نیمګړتیا یې لرلې. یوې جدي او ژورې کتنې ته یې اړتیا وه. زما وضع له هرې خوا خطرناک وه. لیندن ناببرې واجب وړاندیز وکړ. هغه وویل زما په نظر له دې لومې څخه د خلاصون په خاطر باید د ادینا له سره تیر شو ځکه هغه نه د سی اس آی ماموره ده او نه هم د نړیوالو پولیسو غړي چې د ساتنې لپاره خطر منلو ته اړ شو. ته هم باید د ادینا لپاره هسې خوشې ځان په خطر کې وانه شوي. ورته ومې کتل او ومې ویل ټوکې کوې که جدي وایي په هر حال یو احمقانه وړاندیز دی. ادینا زما لپاره ډېره ستړې قرباني ورکړه. هغې ان په ډېره اسانۍ سره کاپا ته سپارلی شوای خو داسې یې ونه کړل ځکه سره له دې چې د سی اس آی غړي نه ده مګر تر اوسه لا خپل پخواني سازمان ته وفاداره ده او ته غواړي چې زه یې نالیدلې وګڼم. که ته هم زما پر ځای وایي هم داسې دې کول. ادینا د سی اس آی غړي ده او زه به یې خپلې دندې ته راولم. هغه یوه پخوانۍ لایق او په کار پوه ماموره ده. ما ستا د ساتنې لپاره دا وړاندیز وکړ. ښه و چې یو بل ډول دې کړی وای. مثلا ادینا څنګه ژغورلی شو تر اوسه لا نه ده معلومه چې د هغې څه حال دی. در سره منم یې. 8 بجې قرار را نږدې کېدې. 2 دقیقې پاتې وې. 3 دقیقې 2 دقیقې 1 دقیقه ټلیفون وکړنګېد. پر دریم زنګ مې غوږۍ اوچته کړه او دا دینا غږ مې وپېژاند. الو انتوني زه دینا. ورته ومې ویل پوهېږم څه کار دې درلود. غوږ ونیسه. 2 دقیقې وروسته زه خپل کور ته ځمه. هوري درته منتظره یم. ډېر مهم خبر درته لرم. له کوم ځایه غږېږي؟ له یوه عمومي ټلیفون څخه. 2 دقیقې وروسته همالته راشه. یو بوتل ودیکا هم در سره راوړه. ورته ومې ویل بیا دې بدمستۍ ته نیت ته خدای په امان. غوږۍ مې لا په لاس کې و چې لیندن راڅخه وپوښتل له خبرو څخه یې څه وپوهېدې. په داسې حال کې چې غوږۍ مې پر خپل ځای کېښوده ومې ویل بیخي ډېر شیان. زما انګېرنه سمه وه. هغه د کاپا منګلو ته لوېدلې ده. د کاپا د مامورانو په شتوالي کې څنګه خپل حالات ته اشاره وکړی شوه. هغه د ځان په اړه څه ونه ویل. یوازې د عبارت یعنی یو بوتل ودیګا هم در سره راوړه. په ویلو سره یې زه په خپله خطرناکه وضع وپوهولم. ان د خبرو له ډول څخه یې داسې ښکارېده چې سترګې د هغوی د توپانچې خولې ته دي. یو بوتل ودیګا. دی وویل دا ستا و دینا ترمنځ راز دی. ومې ویل زموږ ترمنځ کوم راز نشته
خو هربر چې هر وخت د هغې کور ته ورځي وي دیګا څخي ادینه هم باید پر دې ډیره ډاډه نه وي چې زه په موخه پوهېدلی یم. اوس باید پریکړه وکړي. ما خپل تصمیم نیولی دی چې څه وکړي. مصنوعي ګیره او بریتونه مې له مخې لري او پر میز مې کېښودل او ومې ویل ته هم دلته اوسه، زه ځم. زما او ستا ترمنځ راز یو بوتل ویدکا دی. هر مهال چې د له د باندې څخه زما دا لفظ واورېد سملاسي له ځانه ښاغلی انتوني جوړوي او سیده د ادینا کور ته روانېږي. د میک اپ وسایل هم همدلته شته، خولۍ او عینکې د هېرې نشي. ان زما جامې هم باید واغوندي. اوس دې جامې راوکاږه ځکه زه دلته اضافه کالي نه لرم. لیندن د جامو ایستلو پر مهال په خندا وویل زه فکر کوم چې ته په دې نقشې سره جان په هغې نړۍ کې له یوازیوالي څخه ژغورل غواړې. ومې خندل او ومې ویل اخر ستا مامور او یوازې باید پرې نږدې. بد چورت نه دی، خو وروسته باید څه وکړم؟ هیڅ. ته د ادینا پارتومان زنګ کړنګوي او د دروازې له خلاصېدو سره سم ننوځي او وروسته مې هم جنازه له هغه ځایه راوځي. د لیندن کورتۍ او پتلون مې واغوستل او ومې ویل زما خبرې د هېرې نشي. تر هغه مهاله دې د څېرې بدلولو په موخه میک اپ پیل کړه. اوس د خدای په امان له خونې څخه راووتم. له ښکته کېدو سره سم هغه دهلیز ته چې پخلنځۍ ته رسېدی ننوتم. د هغه ځای له دروازې څخه مې هوټل پرېښود او په ټیکسي کې د پولیسو ادارې ته لاړم. هلته مې د څو کالم په مرسته جامې بدلې کړې. یو لاسي ماشیندار مې هم ځینې واخیست او له دفتره مې کیپیټل هوټل ته ټلیفون وکړ. کله چې لیندن غوږۍ پورته کړه او زما غږ یې وپېژاند ومې ویل یو بوتل ویدکا. وروسته مې غوږۍ کېښوده. څو کالم سترګې راڅخه نه اړولې. په حیرانتیا یې راکتل. ویې پوښتل هېڅ مې سر نه خلاصېږي چې څه دې نیت کې دي؟ ومې ویل ته خو مې له کار سره اشنا شوی یې نو بیا ولې پوښتې؟ د تیلور د قاتل څرک دې ونه لګاوه؟ ورته ومې ویل نه پر وخت یې در سپارم. څوکانم وویل نو پیژنې یې؟ تقریبا. تر اوسه لا یوازې یوان ګیرنه ده. د خدای په امان. سفر په خیر ښاغلی انتوني. زه نور انتوني نه یم. انتوني یو بل څوک دی. د پولیسو اداره مې د ادینا د کور په نیت پرېښوده. د شپې 9 بجو ته نږدې 20 دقیقې پاتې وي. یو نسبتا ځوان کشیش چې راسته لاس کې یو کوچنی دستکاول او په بغل کې انجیل ته ورته کتاب و هغې ودانۍ ته ننوت چې د ادینا کور پکې وه. په شمېرلو ګامونو په زینو کې پورته شو. هغه سپینې نمرهیي عینکې پر سترګو کړې وې. د سر د دوو خواو ویښتان یې سپین شوي وه. په زینو کې د پورته کېدو له ډول یې داسې ایسېده لکه د کلیسا د محراب خواته چې روان وي. او دغه کس زه وم. زه د کلیسا په جامو کې په خپلو دوستانو او دښمنانو پسې تلم. سر مې لږ ښکته اچولی وه. غوښتل مې د یوه روحاني سړي بڼه خپله کړم او له لاندیني پوړ څخه 13 او لومړنۍ هغې ته ورسېدم. هلته لږ ودرېدم. ناببره د دویم پوړ د زینو له سره د یو نارینه له غوسې ډک او توند اواز پورته شو چې ویې پوښتل سپېڅلی پلاره څوک مو زویا ژر کوه. بوریس چې له وروستي زینې څخه راښکته شو ما خپل کیڼ لاس ورو راښکته کړ. هغه کوچنی کتاب چې په ښکاره انجیل ایسېده او اصلا بل شی و. د هغه په داخلي سوري کې مې یوه توپانچه ایښې وه. بوریس د پارتومان د زنګ ړنګولو په موخه خپل ښی لاس له جیبه راوکښ. ما له سوري څخه توپانچه راوایسته او په داسې حال کې چې خوله مې د هغه خواته نیولې وه ومې ویل تکلیف مه کوئ ښاغلی بوریسه. بوریس ناببره مخ راواړوه. د توپانچه و زما په لیدو حیران شو. سملاسي د کشیشۍ د اوږد کمیس له لاندې څخه د جیبي ارتباطي دستګاه راوکښله. له فریدریک سره په تماس کې شوم او ورته ومې ویل ژر کوه ځان ودانۍ ته راورسوه.
بوریس چې لا حیرانۍ اخیسته ویل نو ته خبره مې ورغوڅه کړه او ومې ویل هو بیخي سم وپوهېدې زه رامین یم څه وکړو ښاغلی بوریسه ځینې وختونه د زړه ناروغۍ اړینه ده اوس دې دواړه لاسونه پورته کړه او پر څټې کېږده وروسته مې وپوښتل دا دینا په کور کې څو تنه دي ویل له هغه ځایه ځان ژوندی نشي رایستلی د فریدریک د پښو غږ چې راپورته کېده واورېد هغه راورسېد ومې ویل دا ښاغلی بوریس بوزه او پام پر کوه ځکه هوښیار نه دی او ځینې وختونه بې عقلي کوي او که تېروتی نه وم هماغه څوک دی چې د تروکارتو هوټل مخې ته یې زما پر موټر ډزې وکړي او جان یې وواشه توپانچه ځینې واخله او له ولچک پرته یې وساته فریدریک شاته شو د خپلې توپانچې خوله د بوریس پر ملا کېښوده او ویل درځه ومې ویل د جان قاتل داسې تش لاس نه پرېږدم وروسته مې په داسې حال کې چې ورته کتل مې د لاس په شامې ټینګ پر مخ وواهه سر یې کوږ ووږ شو او د شونډو له کونجه یې وینې هم راووتې په درد مې وویل اوس یې بوزه که یې بې عقلي وکړه یوه مرمۍ آرام کړه یوازې په یوه مرمۍ بوریس له غوسې او کرکې په ډکو سترګو راوکتل او له څه ویلو پرته وخوځېد فریدریک ورپسې شو او په زینو کې یې ښکته کړ له بوریسه چې بېغمه شوم کوچنی ډز کول مې له ځمکې څخه راپورته کړ او په زینو کې وختم ډاډه وم چې دا دینا د کور دروازه خلاصه ده ځکه بوریس یې له زینو سره یو ځای څارنه کوله که تړلی هم وی کلي را سره وه هلته چې ورسېدم توپانچه مې په جیب کې واچوله د ډز کول خوله مې پرانیسته او کوچنی لاسي ماشیندار مې ځینې راوایست یو ځل مې هغه او د کشیشې اوږدو تورو جامو ته وکتل شونډې مې مسکی شوې او له ځان سره مې وویل یو کشیش ماشیندار او دا حادثې د دروازې دستګیره مې ونیوله او ورو مې ښکته وپیچله دروازه خلاصه شوه په احتیاط سره پارتمان ته ننوتم او دروازه مې وتړله له یوې خونې څخه د 2-3 تنو آوازونه اورېدل کېدل د هربرت غږ مې چې لوړ غږېده وپېژاند دستګول مې له دیوال سره پر ځمکه کېښود او د هغې خونې دروازې ته نږدې شوم چې د هغوی آوازونه ځینې راتلل د کیلۍ سوري څخه مې خونې ته وکتل لیندن مې ولید چې پر یوه لاستوره څوکۍ ناست دی پر څېرې او بڼه یې خندا راغله له مصنوعي ږیرې او بریتو څخه یې یوازې بریتونه پر ځای پاتې وه داسې معلومېده چې باید ځورولی وي تورې عینکې هم پر سترګو نه وي ښاغلی انتوني ته یې خندنۍ څېره ورکړې وه هربرت مخامخ ورته ولاړ وه ایوني پر شا د توپانچې خوله نیولې وه خو د هربرت لاسونه تش وه د ده په فکر د یوه ډېر او له غوسه ډک او بېرحمه پښتون کې رول یې لوباوه هغه تر څو شېبې چوپتیا وروسته لیندن ته وویل د ځان د خوشي کېدو فکر دې له مغزو وباسه ایوان له ټوکمارۍ خندا سره وویل ولې نه کله چې مو آرام کړ هماغه مهال جسد ازادېږي لیندن په داسې حال کې چې هربرت ته یې کتل په ټینګه لهجه وویل له دې تشو ویرونو څخه دې نه ډارېږم خبره یې لا پای ته نه ورسولې چې هربرت یوه ټینګه څپېړه پر مخ وواهه ایوان د سر تر ویښتانو ونیو او شاته یې کش کړ هربرت چې د ځان د آرام ښودلو هڅه یې کوله ور وړاندې شو او ویل ګوره افسره په تا کار نه لرو ته له ډېر وخت راهیسې په بانکوک کې اوسېږي خو تر نن شپې پورې مو ترمنځ کومه پیښه نه وه رامنځته شوې اوس ناحقه ځان مرګ ته ورکوي خوندې د رامین پر غاړه دی وروسته یې ایوان ته وویل خوشې یې کړه ایوان د لیندن د سر ویښتان ایله کړل هربرت په ارامۍ سره وویل هوښیار افسره پوښتنه درڅخه کوم رامین چیرې پیدا کولی شم صحیح ده چې ته د CSI لخوا یې خو زه رامین غواړم هغه چې ووژنم لکه په بانکوک کې چې مې CSI ورته له منځه وړي وی لیندن ساه واخیسته او په ځواب کې وویل په رامین نه یم خبر زړه ته مې نه لویږي چې اوس دې په بانکوک کې وي ایوان په تونده لهجه وویل دروغ وایې ادینا خپله چوپتیا ماته کړه او ویل خبره یې ومنئ ایوان پر مخ څپېړه ووهله او ویل چوپ شه ستا وار هم را روان دی ادینا د غوسې او کرکې له مخې وویل تاسې هیڅکله د رامین پر پیدا کولو نشئ بریالي کېدلی ایوان ورو ور روان شو هربرت ویل ایوانه د هغې په کار غرض مه لره هغې پر ما درنو اوریدونکو دا و د 4 نفر پولیسي ناول 50مه برخه چې ما رحمت الله احمد درته وړاندې کړه په بله برخه کې چې بیا ستاسې چوپړ کوم تر هغې ښه وختونه خوشحاله